یو ځل په یو جهاد کې حضور پاک مبارک ولاړ دی او صفونه یې نیغول اواز شته او هغه غشی داسې راښکه چې سوو صفوفکم صفونه نیغ کړي صفونه یې نیغول نو هغه زمانه کې خو به د چا کمیسونه نو صادر به والي پرتوب په ځای به یې لنګ والي او د کمیس په ځای به صادر په ځان اچولی یو صحابي و د هغه نه صادر غورځېدلی نو حضور پاک چې غشی راښکه نو د هغه په خېټه غشی راښکې زخمي نه شو خو لږ په خېټه یې غشی راښکلی شو چې راښکلی شو هغه نیغ د صف نه راووت وي د الله رسوله ما له د خېټه خوږ کړه رسول الله ما خو نه ده خوږ کړې خوږ شوه دا خو ما هسې غشی راښکه صف پې نیغه په غلطۍ به ستا خېټې سره جنګېدلې ویې نه زما خېټه دې خوږ کړه داسې ځان یې خفه کړه الله مبارک وفرمایل ډېره ښه ده راشي زما خېټه باندې ته م راکاږه بدل وکړه وی بالکل بالم بدل صحابه حیران شو چې ته د حضور پاک صحابي صحابه خو به په پیغمبر ذات قربانه دا جهاد چې کوې خو د ده د برکته یې کوې موږ خدای نه دی لیدی دا خو موږ ته دا پیغمبر وایي چې جاهدو فی سبیلکم فی سبیل الله د خدای په لار کې جهاد وکړې موږ خو الله نه دی لیدلی دا قرآن خو موږ ته ده ښوولی دی چې الله کتاب دی موږ خو خدای پاک په خپله نه دی لیدلی نو ته پیغمبر نه خو موږ ځان قربانو بچي او ښځې ته قربانو او ته وایې چې زه دنه بدل علم هغې صحابي وی چې دا خو د دې مبارک پیغمبر وینا ده چې څوک چا سره دا چل وکړي نو خوښه یې ده کې بخي او که بدلتی دی دا خو د حضور بدل علم خلک حیران شو چې خدای دا څنګه صحابي دی دا څنګه ملګری دی رسول الله مبارک مسکی مسکی او صحابه ته چپ شي زه په خپله اوږه د چا بدل اخرت ته وړل نه غواړم اعلان کړی دی په دې موقع رسول الله مبارک وی که د چا په ما څه حق پورې راشي هغه حق به دلته خلاصو زه خدای له روغه غاړه تلل غواړم او هغې کې هم دعا کوله یا الله که چاته مې ضرر رسولي په لاس او په ژبه پروردگار زما دا ضرر د هغه دپاره د رحمت ذریعه وګرځوه چاته مې هم نقصان رسولي دا ورته د رحمت ذریعه وګرځوه لیکن پیغمبر مبارک به دا وي چې زه الله له لاړ شم چې بالکل روغ سینه او روغ زړه لاړ شم چې د چا پوټې بدل په معنی پورې راشي ما نه بدلې واله به دې راغی وي ظالم به دې په خېټه کرښه راښکلې رسول الله مبارک صف حضور پاک ورته خېټه مبارکه ښکاره کړه نو دې صحابي ورمنډه حضور پاک خېټه ښکلول یې شروع کړه یو طرف بل طرف اردت هذا یا رسول الله د الله رسول دا مې مقصد و چې ستا دا مبارک خېټه ښکل کړم تو موقع راته خدای راکړه که داسې مې وي چې خېټه ښکاره کړه نو خلکو وی بېادبي کوي او ممکن ده چې ستا به هم خوښه نه وه نو ما له خدای موقع راکړه زما مور پلار تا نه قربان زما بچي ښځه تا نه قربان زه به تا نه بدل علم دقسې په یو موقع رسول الله مبارک اعلان وکړه که د چا په ما بدل پوري بلکې یو صحابي دی په دې املا غزار ورکړه هغه نیغ ودرېد الله رسوله زه دې خوږ کړم زه به دنه بدل علم هم دقسې مسله وه صحابه وایي دا ته څه کوې وایي نه دا خو د پیغمبر مبارک وینا ده چې څوک چاته تکلیف ورسوي بدل دې ته اخیستی شي قرآن اوس زه بدل علم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به تاله چا بدل ورکوې نو ورکولی شي هغسې به ورکوې چې څنګه تا سره هغه کړ زه به بدل اخلم بیا هم خلک حیران دي وی ښځه راشه صحابي ورته وي د الله رسوله چې تا ما له غزار راکړو زما ملا بربنډه وه ستا په ملا خو صادر رسول الله مبارک زر ورته ملا ښکاره کړه که بل څوک یې څه به وي مانه ما په قص خو نه یې ما خو سره خوش طبیعتي کوله هسې خو بل دې جوړ کړی خلک داسې وایي که نه وایي زر یې ورته خپله ملا مبارک ښکاره کړه هغه صحابي را په ټوپ شو او د پیغمبر مبارک مهر نبوت او ملا ښکلولی شروع کړه دا مې مقصد و د الله رسوله زه به تا نه غزار وباسم تا نه به ډب وباسم زما مور و پلار تا نه قربان لیکن د حضور پاک ښکلي خوی ته وګوره څومره ښایسته مزېدار خوی اته ضرر تکلیف پیغمبر مبارک نه دی رسولی نه په کور کې نه ماشومانو سره نه بار هر چا سره یې ښکلې ده او خوش طبیعتي ورسره کړې هسې تون تروش طبیعت هم نو لکه د بعضې سړي سخت طبیعت یې څوک ورسره نږدې کېدی نه شي یو سړی راغی یو منافق و
خراب سړی و ځکه پیغمبر مبارک ووی دا بئس ابن العشیره دا سړی خراب سړی ټیک نه دی او چې راغی څنګه پیغمبر سره کېناست مبارک سره نو ظالم خیره م وکړه او څه وایي السلام علیک ته دې هلاک شي د الله مې داسې ووایي چې پیغمبر مبارک یې پې نه کړه السلام علیک د الله مې السلام علیک معنا خدای دې هلاک کړه خیره یې وکړه دا او پیغمبر مبارک ورسره ډېرې نرمې خبرې وکړه ډېرې پستې او ډېرې نرمې خبرې او عایشه ورله او ورته څه وایي بل السلام علیکه وعلیک اللعنه تا دې خدای تباه کړي خدای دې تا هلاک کړي حضور پاک عایشې ته عایشې دا تا ونرېدل چې د تا ته خیره وکړه وایي ما ورته ووایي چې علیکه د هغه خیره زما په حق کې نه قبلېږي او زما هغه د هغه په حق کې قبلېږي وایي د الله رسوله چې هلته را روان نو تا وایي خراب سړی دی او چې تا سره مجلس کې کېناسته نو بیا دې ورسره دومره نرمې پستې خبرې وکړې دا ولې وایي عایشې تا د کله نه زه د ژبې نه سپک لیدلی یم ده خو د ژبې نه سپک نه یم زه خو به خلکو سره نرمې خبرې وکړم چې زما نه څوک نفرت ونه کړي زما نه څوک کرکه ونه کړي نرمې به کوم اوس هم ګورې تاسو ته وایم په مجلس کې نرمې پستې خبرې خلکو سره کوئ که د پیغمبر خویم خوښي نو په مجلس کې نرمې پستې خبرې کوي بعض انسان په مجلس کې چې ورسره کښېنې نو ټک به درکوي داسې خبره به کوي چې ستا له به یو ډز ورکوي هلکه وي داسې خلک کښېني داسې اورونې به درته کوي داسې الزام به درته عیب به درکې راوباسي او داسې خبره به کوي چې ستا زړه ودرد یو خفه دي دا په شریعت کې ډېره لویه ګناه ده او ډېر لوی جرم دی مسلمان ته به سپک نه ګوري مسلمان به که هغه که څه عیب وي نو پټې راوغواړو د عزت په شکل کې ورته ووایه چې ملګري دا یو شی ښه نه دی دې نه ځان وسات نو ته به ټکونه ورکې په زموږ مولیانو کې هم ګورې دا شته خفه کېږې مه شیطان خو هر چا پسې لګېدلی زموږ بعضې مولیانو صاحبانو کې هم دا شته چې ورنږدې چې ټک به درکوي خوري به دی غپ غپ پر پسې کوي د ما دا مولا ډېر بدي شي پوچې شا به دې غیبت کوي دا ښه سړی نه دا خراب سړی د هغه کوشش به وي چې دا خلک په ده بې اعتماده شي او دا خلک نه و چې دا ټول خلک ماله راځي دا کبرجن دی دا حاسد سړی دی دا بغضي انسان دی او دا په مجلس کې چې خلکو له ټکونه ورکوي او په تقریرونو کې هم بعضې خلکو بعضې اشارې کوي دا ډېر سخت جرم او سخته ګناه راځي رضیم خدای په امن و امان کې ساتي اکثر طالبانو ته هم کې د دې مولا نه سبق مو نه وایه دې مولا پسې چې شاته مونځ مو نه کړي چې څنګه د پیغمبر په سنتو روان دي خلکو ته د پیغمبر طریقې ښیي او په خپله پې عمل نه کوي چې څوک ورځي به ټک به پیچي چې څوک ورځي ستغه به ورته وایي او په شیشه به هم داسې خبرې کوي چې په هغه مولیانو بې عزتي به یې مقصد وي تا لکه څنګه مولی مله تا له خو په کار دا دي رسول الله مبارک خو منافقین هم ځان ته ترغالی ایستل مسلمانان مې هم ځان ته رانږدې کول د رسول الله مبارک صفت په پخوانو کتابونو کې تیر شوی دی او په قرآن شریف کې م الله صفت کړی دی او په پخوانو کتابونو کې چې د پیغمبر صفت وغسو دی به د ژبې نه استغني په ژبه چاته ضرر به نه رسوي کنزلمار به ني کنزلې به نه کوي غیبتونه به د خلکو نه کوي چا سره به زیاتې نه کوي او که څوک ورسره بد وکړي نو د بدو بدل به په بدو نه ورکوي بلکې عفو به کوي او معافي به کوي دا خوی ځان کې پیدا کول پکار دی زه ځان ته هم دا دعا کوم زه هم خدای دا خوی ما کې هم پیدا کړي او تاسو دپاره هم خدای پاک داسې ښکلي خوی تاسو رب در مکې مکرمې د فتح سفر فتح د مکې 10,000 صحابه کرام روان دي او د رمضان میاشت ده یو ډېر دوم دام سره خلک روان دي دوم دام سره او د مکې خلکو ته پته نه لګي او ګونګوسې ولګېده چې پیغمبر علیه السلام را روان دی او په مکه حمله کوي یو ابو سفیان دی دغې وخت کې لا مسلمان نه دی کافر دی هغه ابو سفیان چې په احد کې د کافرانو سردارو او مسلمانانو ته څونه تکلیف رسولی دی هغه ابو سفیان چې په غزوه خندق کې غزوه احزاب کې د کافرانو سردارو او مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف رسولی دی دې وخت کې د مکې سردار دی ابو سفیان سره د یو دو ملګرو بار راووتې ګورو اندازالو چې دا پروپیګنډه رښتیا ده او که دا غلطه ده داسې چې راتلل نو مخامخ نه اورونه ولیدل اور بل هغه یو ورته ویل لکه دا خو ډېر لوی اور دی دا خو داسې ده لکه چې د عرفې په ورځ باندې خلک په عرفات کې راجمع شي او د غرمې اور بلې او ځان له ډوډۍ پخوي
دا څه دی بل ورته وایي وایي دا پلانکې قوم دی هغوی تنورونه اچولي دي نه نه هغه قوم لږ دی دا ډېر اور دی دي د لرې ځای نه لوګي لیدل پوه شو دې کې د حضور پاک یو څو صحابه دي هغوی ګیر چاپېره ګرځي څوکیداران صحابه دي چې اندازه علي کې په پیغمبر مبارک څوک حمله ونه کړي هغوی ولیدل هغوی چې څنګه ولیدل بس هغوی کلک ونیول او ګرفتار یې کړل نو رسول الله مبارک لی را روان کړل زی پېښ شو چې پیغمبر علیه السلام لی څنګه را روان کړل او په لاره راځي دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحیح کړل بس هغه او دې صحابو ته وی دي ودروې ما پورې لغوندې او هغې اوس غلول پیغمبر علیه السلام وی د خدای خاطر وکړې لږې راته ودروې ګورې که حضور پاک له ورسېدل ما ته پته ماف کوي لږ صبر وکړې ما دې تورې ته لږ صبر وکړې خو خیر هغې په منډه بیا حضور پاک له رسول یو او چې څنګه پیغمبر مبارک له ورسول نو حضرت عمر صاحب ورسېد الله رسوله ما ته لږه عمره کښېنه نه کنه ده خو زموږ زړه سوری کړی دی احد کې اویا شهیدان شوي دي زموږ ملګري حضرت نه دی خندق کې څونه تکلیفات د مونږ ته رسولي دي الله رسوله لږ مهرباني وکړه د ما دې تورې دی ماله راکړه یو عمره په قلار حضرت عباس هم ورسره رضی الله عنه دې پټ مسلمان او په مکه کې دغې وخت کې راغلی کریم صلی الله علیه وسلم اوس وګوره چې داسې دشمن سړي له په مخه ورغ داسې دشمن ټول عمر یې د کافرو سرپرستی کړي او د مسلمان سره جنګونه کړي او تاله په ګوتو درغې نو ته به ورسره څه کوې لیکن د حضور پاک اخلاق او کوي ته وګوره بلکل یې معاف کړه مسلمان شوی نم دی او بیا هم معاف کړه او بیا په پیغمبر علیه السلام حضرت عباس عباسه بویه زه په دغه غونډه یې ودروه چې دا د مسلمانانو لښکر کې ده وویني دلته یې ودروه ډېر کې د خولې نه یې د ایمان اسلام خبرې وکړې ابو سفیان وایي دړه نه راکې اسلام نه وننوتې دا دړه د مسلمان نو دا د مسلمانانو لښکر دي او لښکر دي نو دې څه وایي عباسه دا څوک د پلانکې قوم دی جنډه پلانکې سره ده نو دې خو لا دړه نه د پیغمبر مشري لا نه منلې زه وایي په دویمې څه بله ځي دا څوک دی دا پلانکې قوم جنډه پلانکې سره ده زه خپل کار به کوي بله ځي دا څوک دی دا انصار دي جنډه چا سره ده عبدالله ابن رواحه سره ده ډېرو لوی لښکرو نو چې عبدالله ابن رواحه څنګه ابو سفیان ولیده نو یو ټس یې وله ورکړه ورته وی الیوم یوم الملحمه ای ابو سفیان نن د جنګ ورځ ده که نه روزه که نه میدان ته نیکبخته موږ درپسې رایلو نن ورځ د جنګ ورځ ده یو دوه درې ټکي نور هم ووایي نو دی ابو سفیان افسوس چې نن خو مړ وې نو څه خبره چې دا پیغور خو ما نه وې اورېدلې دې کې بله قافله روانه وه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله وه د هغې مخکې جنډه د سعد ابن عباده په لاس کې وه دا د پیغمبر علیه السلام قافله ده او جنډه د عبدالله ابن رواحه په لاس کې ده خو چې څنګه دا قافله تلله نو ابو سفیان تپوس وکړو دا د حضور پاک ته نو راغی نو ګیله یې ورته وکړه چې د الله رسوله تا ونه رېدل چې ما له سعد پیغور راکړه وی څه درته ووایي وی ما ته یې ده ووایي چې نن اليوم تستحل الکعبه نن به کعبه کې قتل نن به جنګ ورځ د غوښې به د خلکو پرې کوو وی کذبه سعد ټکي نه دي ویل وی نن ورځ به خدای کعبې له عزت ورکوي خبره همغه ده چې کعبې له عزت په څه میلاویږي چې کفر ختم شي او شرک پکې ختم شي او بت پرستي پکې ختم شي لیکن پیغمبر صاحب څومره د مینې خبره وکړه او نن به کعبې ته غلاف اچولی کېږي نن د عزت ورځ ده او فورا بیا حضرت عباس وایي وی د الله رسول ابو سفیان له عزت ورکړه بل سړی وي نو څه به یې کړي په توره به یې ټوکړې کړی به و قیمې کړی به و ځکه دشمن دی دې وخت کې لا مسلمان نه دی وی ده له عزت ورکړه وی ښه ده د عزت ته چې د کور ته څوک هم ننوتل په امان وی صاحب زما کور خو راکوټی دی زما کور کې خو ټول خلک نه ځایږي ښه چې جومات ته هم کم سړی راغی په امان وی صاحب جومات ته هم راکوټی ټول د مکې خلک پکې نه راځي وی ښه چې کم سړي په خپل کور وردن نه شو ځان پسې دروازه بنده کړه هغه هم په امان وی ځه امن مې ورکړه نو ابو سفیان په منډه لاړ مکې ته
چې مکې ته لاړ نو خلکو ته یې چغې کړې ای خلکه مسلمانان روان دي ماتې د له امن اغوښتی دی یا جومات ته راشئ په امن به یا زما کور ته راشئ په امن به او یا خپلو کورونو ته وردننه شو ځان پسې دروازې بندې کړي دی و هنده نوم یې هم لویه سردار او دا د عتبه لور وه عتبه د مکې په یو زمانه کې یو ډېر مضبوط سردار په بدر کې مردار شوی د هغه لور وه او د ښځه وه هغه راووته او چغې کړې وایي تاسو ردي وایي زما دا خاوند لیونی شوی دی د ده خبره منې تورې راوالې وسطې راولې مسلمانان به زموږ په کلي راځي او موږ به په کورونو کې تن ځان پسې ورونه بندو روځې میدان ته او راغی او د دې ابو سفیان نه د خپلې ښځې ګیر ونیوه ګیره وی ګډې وډې وې قوم راوباسه جنګ وکړه بچي وجنو خو مسلمان نه پرېږدو ابو سفیان ورته وی هندې په قلار کښېنه د هغوی طاقت ملک مه وجنه په ارام کښېنه ارسلې لحیتي ګیره مې پرېږده نیکبختي ده کورته کورته یې دننه کړه رسول الله مبارک چې په مکه راغی څونه موده پس مکې ته راغی یا هغه مکه وه چې پیغمبر علیه السلام مبارک دې ظالمانو په مکه کې نه پرېښه راغی څنګه صحابه په مکه کې لګیا دي خپل طواف او د بیت الله نه ګیر چاپېره چې کوم 360 بوتانو هغه یې ټول مات کړل ټوډکې ورسره او بوت له به یې رابراو ابه ماتېده او جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نن حق راغی او باطل ختم شو او باطل به همیشه دپاره میټاویږي ختمیږي وقت مات شو ټول او بیا بیت الله کې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان یې جوړ کړل دروغ او د جوارې غشي لاس کې وله ورکړی چې دا جواري د دوی سنت دی دا موږ ته دوی ښولې ده پاک صحابه ور دننه کوي دا بوتان ته بار راغورځوئ ام ته بار راویستل او لاس کې د جوارې غشي او سیو فرمایل ای وی دې مکې خلکو ته هم پته ده چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جواري نه ده کړې بیت الله دننه هم پاک کړ بیت الله بار ارس صفا شو ستره شو بت پرستي ختمه شوه نو بیا بیت الله ته حضور پاک ننوتېده بیت الله چابي چا سره وه عثمان ابن طلحه سره وه هغه سړی و چې کله رسول الله مبارک هجرت کو که نه د عثمان پسې لاړه د شپې پټ ورغی ویل کلي زما د وطن زما د رښتې انسان زه روان یم دا وطن پرېږدم او بل وطن ته ځم او پاند مهرباني وکړه هغه ارمان خو راله پوره کړه ارمان دی وی تا سره د بیت الله چابي مهرباني وکړه یو ټیم داسې به وګورو چې څوک نه ما ته د بیت الله دروازه کوه 2 رکاته مخ سپکې وکړه پته نه لګي چې زه به بیا راشم او که به رانشم او پته نه لګي چې دا بیت الله به بیا ووینم او که به ونه وینم مهرباني وکړه ما له لګي چابیانې راوړه چې دا بیت الله راته کوله وکړه چې ور دننه شم هغه کور ته لا مبارک ته داسې مخامخ یې وی دا د چابیان اختیار زما دی که در کولاوم او که نه لیکن نه کولاوم ده تا زمون خدایانو پسې بد وې نوی دین دې راویسته زما دشمنې او تا ته زه بیت الله کولاو کوم دقه چابیانې دي خو نه کولاوم درته یقین وکړه حضور پاک ډېر خفه شو او په دې خفګان کې ورته بیا وایي وحی کېږي که نه وی عثمانه یو وخت به راشي یو ټیم به راشي دقسې اشاره به درته وکړمه چې راشه او رامنډه به وې او درته ویم راکړه چابیانې او راکې به داسې په اشاره به راځې ښه یو ټیم به راشي نیک بخته اوس دې په خپل کلي کې ځای نشته او دعوې دونه غټې غټې کې چې بیا به په اشاره تاله په اشاره زه راتلم او چابي درکړل وی وخت به راشي را به شي هغه ټیم به راشي ډېر په افسوس ته رسول الله مبارک روان شو او بیا چې د دې مکې نه ځي که نه مکه خو یې خپل د پلار نیکه کلی و مکه خو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام کلی و کې خو یې 53 کاله تېر کړي 53 سال د پلار نیکه اوس یې پکې کړي دي حجر اسود بیت الله شریف صفا حضرت ابوبکر صدیق وایي چې د غار ثور نه مونږ 3 شپې پس ووتو په لاره تو که نه د رسول الله مونږ ته بار بار کتل او ژړل به هسې به یې شاته وکتل او په ژړا به شو او تر هغې پورې به یې شاته کتل چې تر څو د مکې کوڅې او کلي او کورونه زموږ نه پناه شوي نه ما احبک الیا سم خوښ کلی ما ته ډېر مې خوښ ما احب البلاد الیا د ټولو ښارونو نه ما ته ډېره زیاته خوښې لا ان قومکې
که ستا قوم زه د دې خپل ځان نه نه وې ویستې ما سکنتو نو غیره کې ما به ستا نه علاوه په بل ځای کې ژوند نه وې تېر کړی. داسې حضور پاک مبارک په سترګو کې اوښکې ګرځېدې چې د مکې نه ته اوس بیا مکې له راغې او چې څنګه راغې نو عثمان ته آواز وکړې عثمان ابن طلحه ته حقه عثمان راغې پیغمبر علیه السلام له عثمانه یاد دي شي ما تا ته ویلي وو که نه چې اشاره به درته کوم رامنډه به یې وکړه پونجي به راوړې د ما په اشاره اوس رالې که رانلې هغه سر ښکته کړی انا ما چابي غوښتې او ما دې رانه کړه راکه اوس چابي دې واغېست بیت الله کوله وکړه بیت الله ته ورننوت او په بیت الله کې خپل عبادت وکړه او چې څنګه ورننوت او عبادت یې کو د الله د قرآن شریف نه آیت راغی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله حکم کوي چې هر خپل اهل ته خپل امانت واپس کړه کافر وګوره عثمان یې عثمانه اته خپل رب حکم وکړو چې تا ته د خپل امانت واپس احمد چابي دیواله دا به تا سره او دا به ستا په اولاد کې تر قیامت پورې چلیږي دا نه به دا څوک نه دي کې ډېره لویه خبره شوه یو خدای اشاره ورکړه چې ستا نسل او نسب به وي پاتې کېږي به اولاد او نسب به دي تر قیامته پورې وي او دیم پیشنګویي وکړه چې دې سره به د بیت الله چابي وي اوسه پورې هم د هغه سړي په نسب کې هغه چابي را روانه ده خدای پاک مسلمان که هغه عثمان لیکن د حضور پاک خوی ته وګوره که بل انسان وي که نه څو څپېړی به یې تېستی تا ته ما یې ما د چابي راکړه تا ما ته هغه وخت انکار وکړو ځه اوس کیدي چې لا وجلې یم لیکن د پیغمبر مبارک خوی ته وګوره ښځې څه وایي ښځې وایي چې موږ دا واورېدل او دروازې م بندې کړې او بچي م بند کړل نو موږ وایي چې یا خدایه نن کمر ورځ ده نن خو به زموږ عزت تار تار شوي عزت به م لوټ شي ځکه دشمن را روان دی او زموږ په کلي حمله کوي نن زموږ عزت په لپه و بلکې موږ وایي چې نن به زموږ د بچو په مخ کې زموږ عزت بربادېږي نه په وخت کې زموږ عزت بربادېږي او نن به د خپلو خاوندانو په مخ کې زموږ عزت تار تار کېږي ځکه دشمن خو چې په کلي ورشي همدغه لوبې کوي وی اس چې مونږ او نه لیدل وی ماشومانو ته موږ چې تاسو ورشئ چې دا خبر دروغ دی او که دا رښتیا دی نه څه شلک شته نه څه چور شته نه څه چغې شته وی ماشومان هم د کورونو نه بار وویستل چې ماشومان لاړل واپس رالل وی هغه مسلمانان خو راغلي دي وی څه کوي وی هغې خو لګیا د بیت الله نه طواف کوي یو تورې او نیزې یو طرف ته یې غودې دي څه خشته خوی او ښه مزې ټول مکې والی یو څو کسان وو چې هغې د پیغمبر مبارک په شان کې ګستاخۍ کړې وې فاحدم و هغه یې مړه کړل باقي ټول معاف کړل هندا کومه هندا چې په احد کې د هغې د لاسه کومه سختي شوې ده حضرت حمزه رضی الله عنه چې د حضور پاک مبارک تر د سید الشهدا د هغه نه یې پوزه پرې کړې وه هغه نه یې سترګې رایستې وې د هغه نه یې غوږونه پرې کړي د هغه نه یې شونډې پرې کړې وې د هغه نه یې زړه رایستی و په هغې یې چکونه لګولي وو د هغه نه یې اینه رایستې وه په هغې یې چکونه لګولي وو هغه زړه و اینې یې خوړل خو تېرې یې نه شو واپس یې ورټی کړل او د هغه د دې اندامونو نه امیل جوړ کړی و تار کې یې اچولي او هغې په غاړه کې یې اچولي او ګډېده به خوشحاله وه دا هنده د عتبه لور د شیبر ویرا د ولید خور عمر سخت جرم لیکن ښځې راغونډې شوې وی موږ ایمان راوړو موږ مسلمان یو کور کې راغونډې شوې حضور پاک ته اطلاع وکړه وی راشئ زنانه سره بیعت کوي خو ګورې پیغمبر علیه السلام د لاس بیعت پردو ښځو سره نه دی کړی د ژبې بیعت پې یې کوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو پیغمبر علیه السلام دې ټولو ته وفرمایل وی داسې وکړئ چې یو مشره کې چې هغه ما سره کمې خبرې وکړي او د ټولو دپاره نو دا هنده مشره هم وه د ابو سفیان ښځه وه د سردار ښځه وه نو دې ځان په برقه کې په پړونو کې هسې نه ما ونه پېژنې که ما وپېژنې دا خو هنده ده ځکه د کلي ښځې به پېژندلې دا د مخ پردې په هغه زمانه کې چا نه کولې نو زما توبه نه قبلېږي نه به ما معاف کړي ځکه چې ما ډېر زیاتې کړې دی د حضور پاک تر سره نو ځان یې پټ کړی و په څادر په پړونې کې چې ځکه په تېر کې چې ته وبخلی شم معاف شم مشره کړه دا هنده نو حضور پاک ورته وي مشره مو دا ده وي او وی دې باندې زه یو شو شرطونه لګوم دا به ستاسو د ټولو دپاره وی ښه مبارک هندې ته وی لومبې شرط خدای تعالی شریک باندې نه ګورئ څه وایي اخو سرداره ده د مکې د سردار لور ده په سردار واده ده
دوی بادشاه ده. وی دا شرط دی مونږ ته منظور دی. وی مونږ د دې بوتانو ډېر عبادتونه وکړل، مونږ له یې څه راکړل، دا منظور دی. بیا ورته څه وایي؟ وایي زنا به نه کوئ په ښځو دا شرط. او ته وایي داسې کار دی چې دا شرطونه به مونږ مه لګوه ښه، دا چې تا ته مخامخ ناست دي ټولې یې تربورانې دي، ټولې ستا د قوم ښځې دي، شریف قوم لوڼه ښځې دي او د شریف قوم لوڼه خویندې ښځې دي، ناکارۍ نه کوي. رسول الله مبارک خیاله څنګه ښځه ده، ام بیعت کوي، مسلمانېږي، عمرک جوابونه هم راکوي. بیا ورته څه وایي؟ وایي بچي به نه وژنئ، ښځو به دا ماشومان ښخول. او ورته څه وایي؟ وایي مونږ بچي نه وژنو ښه، وایي مونږ ماشومان لوی کړل او تا راله په جنګونو کې مړه کړل. خدای تعالی څنګه ښځه پر جواب راکوي. بیا ورته څه وایي؟ وایي غلا به نه کوئ، ښځې د خاوند نه کله شي پټی کړ، غلا به نه کوي. دې خو ځان پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته. وایي د الله رسوله وایي زما خاوند دی ابو سفیان لږ بخیل غوندې دی، نو که زه د هغه نه څه شی پټومه او د هغه په بچو یې لګومه نو دا به هم غلا کې راځي. بس رسول الله مبارک پوه شو چې وایي زما خاوند ابو سفیان، نو پوه شو چې دا خو هنده ده. انت هند بنت عتبه، وایي ته هنده یې څه د عتبه لور. بس دا پره پیدا شو، اوهو دا خو زما د خولې نه د خاوند نوم ووت. الله رسوله زه هند ما ځان پټ کړی دی چې که په دې ډله کې وبخلی شم او معاف شم. ما ډېر ظلم کړی، ما ډېر زیاتې کړی. خلک دشمن وجني خو داسې نه کوي لکه دا ما چې دشمن سره څه کړي. ستا ترو حمزه زما پلار یې وجلی و په بدر کې، به ټیک شو ما ته بدل واغېشت، سړی مې ورته ولمسو، بدل مې واغېسته. لیکن داسې نه وه په کار چې دا ما څه کړي دي. ما ستا د تر په میدان کې ټک ټوک کړی دی، قطرې قطرې کړی دی. ما ډېر زیاتې کړی، ما ظلم کړی، زه هند یم. چې دا کم شرطونه مې ولګول دا منې، دی ټول د سیل مې معاف یې. الاسلام یهدم ما کان قبله. بس چې سړی کافر مسلمان شو چې مخکې څه ګناه وه ټوله ختم. دې ته خوی وایي. یعنې فاتح راغلی د رسول الله مبارک په مکه باندې او دشمن یې په لاس کې دی. پکار دا دی چې خپل وس یې پې کړی وی، لیکن پیغمبر علیه السلام معاف کړه. اسم رحم پر رسول الله مبارک ډېر زیات. خوی د حضور پاک ډېر زیات مزېدار خشته ښکلې خوی والا خدای پاک ورکړی. او په دې سفر کې چې په لاره راځي د رسول الله مبارک یو دوه رشته داران دي. یو د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه، د ام سلمې رور دی، او بل یې د تره زوی دی د هغه نوم ابو سفیان دی. ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب د تره پیغمبر علیه السلام له خوشخبري چې روانه چې د الله رسول هغه د تره زوی دی او د ترور زوی دی را روان دی مسلمانېږي. خلکو دا مطلب و چې دا اطلاع ورکو پیغمبر مبارک به خوشحاله شي، ځکه چې د دې دواړو دپاره رسول الله مبارک ډېرې دعاګانې کړي دي. لاس بیا پورته کړ، یا خدایه یو مې د تره زوی دی بل مې د ترور زوی دی، یا الله دا خو مسلمانان. ای د ماشوموالي د لوبو ملګري، دا د ماشوموالي د لوبو ملګري خلکو ته ډېر ګران، دا د خلکو ډېر خوښي. الله دا زما د ماشوموالي د لوبو ملګري. خدای دا خدای چې دا دوزخ ته ځي، خدای دوزخ ته یې مه بوځي. مسلمانې به یې کولې. نو چې کله دوی راتلل او مسلمانېدل نو صحابه په منډه رالې له حضور پاک له زیرې ورکول. وی د الله رسول مبارک شه اره تر زوی دی مسلمانېږي او د ترور زوی دی را روان دی. و چې دی واورېدل وی دا مال رانه ولی ګورې، دوی چې رانه شي د دې توبه نه قبلېږي، د دې مسلماني نه قبلېږي. صحابه حیران شو چې خدای دا څه چل وی هغه د تا چې دعاګاه بس وي ما دعاګانې هم کړي دي هر څه مې هم کړي دي خو بس دا به ما له نه راځي د دې توبه نه قبلېږي. مقصد خدا دی چې توبه قبوله نه شي خدا به مري وجلې کېږي. سفارشونه شروع شي، یو راځي سفارش کوي نه قبلېږي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله د حضور پاک بیبي پیغمبر علیه السلام ته کېناست، وی د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې، پردي دې معاف کړل او دې نه معاف کې. د لویو صحابو قاتلان بخل او دې نه بخې، دا خو هغه دي چې تا وله دعاګانې کړي دي، نو په دوی ته رحم نه کې. حضور پاک ورته وفرمیل ام سلمې بلکل به مې معاف کړي خو دوی زما د خدای بې عزتي کړې ده، زما چې کړې وه ما به معاف کړي وو.
دوی د الله بېعزتي کړې ده. او څه دي وایي دا یو تا ته معلوم دی شاعر د شاعر او زما د قرآن او د جبریل هغه سپکې په شعرونو کې ویلي دي چې نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک لګیا دی هغه اشعار وایي. نو که زما د ذات وی نو بیله ده زما د پیغمبر یې ټوقې کړي دي. پیغمبري خو د خدای نعمت ته مالی را کړي د خدای امانت. جبریل پسې بد ویلي دي، اسلام پسې بد ویلي دي، دا معاف کړم. او دې بل ته مې ووې دې بل ته چې ایمان راوړه او مسلمان شه زه د خدای پیغمبر یم او تا ته خو پته ده زما دوست دی زما شوبالي دوست چې زه رښتون یم زه دروغجن نه یم نو ته ایمان راوړه او مسلمان شوه. وایي ده ما ته څه وې وایي ده ما ته وې چې که ستا خدای د اسمان نه یو خط را روان کړي او زما په نوم خط راولېږي زما په نوم او په هغې کې لیکلي چې دا پیغمبر ومنه ایمان پرې راوړه بیا دې هم نه منه دونه هتک او بېعزتي کړې ده ای د پاسه یې معاف کړم نه معاف کېږي چې ماله رانشي. چا ووې خبره خطرناکه ده مه راځئ. هغوی څه وې هغې وې موږ د یارې نه اسلام نه راوړو بس موږ اسلام دړنه منلی دی او دړنه منلی چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. موږ ورځو که موږ وجنې مړه دیم کې موږ واپس کفر له نه ځو. نو حضرت ام سلمې ورته وې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها کې درته ویمه وی پیغمبر علیه السلام ډېر لسوان دی ډېر رحم ډېر ښکلي خوی خدای ورکړی دی. تاسو ورشئ او دې مخې ته ورته کښېنئ او که مخې د نه واړو نو دې بل طرف ته وله راشئ او که بیا مخ واړو بیا ورته دې بل طرف ته کښېنئ. او یو آیت ته تخیم دا هغه آیت ته چې کله د یعقوب علیه السلام خو د هغه د رونو یو بل سره ملاقات شو د یوسف علیه السلام. بس دغه وخت کې یوسف علیه السلام خو رونو سره ظلم کړی رونو خو سره ظلم کړی او کوی ته یې غورځولی او دې برداشت کو نه. نو چې یعقوب علیه السلام بچي مخامخ شو د یوسف علیه السلام رونه نو یوسف علیه السلام ته څه وایي تالله لقد آثرک الله علینا وان كنا لخاطئین. ای یوسف موږ د قسم چې تعالی خدای په موږ فضیلت را کړی ته په موږ غلطي کړې. بس یوسف علیه السلام رونو خپل رور ته داسې ویلي یوسف علیه تاسو هم دغسې ووایه. نو چې هغه یوسف علیه السلام ته خپلو رونو ووې نو یوسف علیه السلام ورته ویل لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. اسم علامتیا د باندې نشته زما رونه یې زه خدای چې راغل پیغمبر علیه السلام ته هغې ته مخ واړو دې طرف دې خوا راته وشو داسې ته مخ واړو دوی دې خوا راغله بیا دې خوا راغله حضور پاک دې بل طرف ته مخ واړو دوی دې بل طرف ته راغله. آیت یې ورته ووې تالله زموږ د قسم په خدای وي لقد آثر پیغمبره تعالی خدای په موږ ډېر غوره والی را کړی ارې موږ امتیان وین كنا لخاطئین موږ ډېره غلطي کړې ده. هغه دې سینګ ووې نو حضور پاک حق الفاظ ووې کوم چې یوسف علیه السلام ویلو یغفر الله لکم خدای مو بخا زه الله معاف کړی لا تثریب علیکم اليوم اسم علامتیا در باندې نشته ده الله مو بخا الله بخون کې مهربانه. داسې خوی خدای ورکړی حضور سبا به یو سړی غلطي وکړي نو بل نه به ورشي ابا نور هم اوچت شي ابا اسمان ته ورسېږي نه بخم نه معاف کوم. او بعضې خلک څه وایي هلکه زه د علما په علما نه چې پیغمبر په جرګه راوستې بیا نه نه بخم. داسې ظالمان هم شته یو قرآن نه چې سل قرآنونه راله راوړي بیا دې نه معاف کوم قسم دې داسې خلک هم شته داسې هم شته. هم طرف ته لاړل د څه شی یې مړه چې تاله خلک درشي شکر نو باسي چې تاله کور نه څوک درغی شکر نو باسي چې تاله څوک درغی او تا نه معافي غواړي معافي خلک د الله نه غواړي. تاکې رحم نشته په مسلمان باندې یو ټیک د غلطي به یې کړې روانې به یې کړي خو چې تاله کور د دردي خو خپله غلطي مني که نه روانې خپل مني خپله غلطي مني نو تاله په کار داري چې بلکل غلطي دې کړې ده خو یاره چې ما له کور له رالې زه ما را طرف نه معافي. لیکن زمونږ خلکو کې دا شی نشته. ان په خدای او که ما ته مخکې ورځو کې هم چا ووایي وی یو سړي چاته ووایي چې قرآن شریف دله راوړمه وایي چې سل قرآن راوړي چې ویې به نه منم. ما ته وایي دا مسلمان دی که کافر مې دوړه دی دې د اسلام خبرې کې د قرآن بېعزتي وکړه کافر دی ختم ته طلاقه ده. خو ډېرو خلکو ویلي دي چې عالم دله په جرګه راولم وایي چې پیغمبر هم راولې نه منم. دا ته د پیغمبر بېعزتي کې مړه ته څه شي بوتله د پیغمبر ته رسې دا د خاندان او قوم یو ځای که قسم په خدای پیغمبر خو ډېر لوی دی چې پیغمبر په کوم خر د پاسه سورلي کړې ده قسم په خدای که د هغې خر د خپې دوړې ته هم تو رسېږي. کبر ولې کې لویي مه کوه په کبر الله خفه کړي. شکر وباسه چې تا له یو سړی کور له راغی تا ته ما معاف کړه
د خدای در له چې سړی راشي نو الله معاف کوي. ته د خدای نه لوی سړی لوی ته د لوی ذات یې دا به نه کوې. بیان چې څوک هم اوري او څوک هم دا بیان اوري نو زه وایم چې زه هم پې عمل وکړم او تاسو هم پې عمل. خوی به استعمالوي انشاءالله، ښه اخلاق به استعمال ورکې د ملګرو سره دشمن سره به هم ښه خوی استعمالوي. او چې دله یو سړی راغی او ما معاف کا زه به ما بخلې. رسول الله مبارک په دریو څیزونو قسم خوري او پکې دا دی چې کم انسان څوک معاف کی او خپله عاجزي وکړي او ځان عاجزه کړي دله به خدای عزت ورکوي. ذل الله رفع د خدای دپاره عاجزي وکړي الله به دې معاف کوي. لږ په دنیا کې شته توبه به وباسي. په خدای پرون ما ته چا ټېلیفون وکړ پرون و کابل ورځو قسم مې وخوړه په ممبر پې مې چې خطا نه شم. یو سړي ته مې وویل چې مونځ ته یې کنځل دغه مونځ دغه داسې وی بل سړي ته مې وویل چې د خدای نیکبخته راځه ذکر لزو ذکر لا پلانکي ځای کې ذکر کېږي ذکر لزو وی ستا په هغه ذکر کې مې هم داسې داسې کړي. وی دا مسلمان دی که کافر؟ مې مرتد کافر. کم طرف ته خلک لاړل. دا شکر دی چې خدای کاڼي در باندې نه وری. دا شکر دی چې خدای غضب او قهر در باندې نه راولي. وی ګیس نشته شکر وباسئ چې خدای در باندې د ځمکې دا اوبه نه وچوي. موږ په کم طرف روان یو؟ موږ څونه باغیان یو د خدای نه. دا ولې موټر شوی دی؟ دا ولې 10 روپۍ شوی دی؟ دا ولې د بینک پیسه شوې ده؟ دا ولې کور پوخ دی؟ دا ولې 2-3 نوکران دي؟ دومره د نشان خطا دی چې ته نن خدای نه پیژنې، د خدای رسول نه پیژنې، قرآن نه پیژنې. مولیان خو وروستو خبره چې مړه مولا داسې مولا داسې دغه ګیلې زمونږ نشته. خلک وایي مولا پسې خلک خبرې کوي. مې پرېږده دغه خبرې وروستو پاتې شوې. اوس خلک خدای ته سپک ګوري مولا پکې څه شی دی. کومه دنیا ته پاتې شو، کومه دنیا ته د دجال زمانه را روانه. ګیرو پورې نخرې، علماو پسې نخرې، جوماتونو پسې نخرې، مدرسو پسې نخرې، طالبانو پسې نخرې، ذکر پسې نخرې، ذکر پسې ذکر. قسم په خدای جومات کې ناست یم یو سړی ته بله په ټېلیفون ووی په دې ذکر کې مې داسې داسې کړي. د خدای نوم دی ذکر، د خدای ظالمه دا کم کفر دی وکړه. کفر هم کفر وي، دا کم کفر دی وکړه. لږې سوچ وکړه کوم ځای ته لاړی. ته د خدای نه لوی؟ تا به خدای نه رانیسي؟ مرې به نه، قبر له به نه ځې، څه به راکوي د سره بیا؟ رسول الله مبارک فرمایي یو سړی د خولې نه یو ټکي وباسي او دې لا یلقي لها بالا، داسې خبره وکړي چې دې ولاړو توجه نه ورکوي، پوټې ورته ګوري او دونه خطرناکوي چې په دوزخ کې به 80 کاله په دې پوټینۍ خبره دې غوټې خوري. او دوزخ نه دلته به هم د سره ګوري، پرېږدي به دې نه، خو موقع ده نه درکوي. یا لګیا یي جي اوس یاره جي اوس څه وکړمه، یاره جي بس هغه په غم اخته یم، هلته کې زوی دی، هلته ښځه ده، هلته کور دی، هلته پیسه ګټم برکت نشته، هلته مقدمه ده، هلته اسپتال دی، هلته زوی ناجوړه. دا خدای ظلم په چا نه کوي. دا تا مخکې مستی کړي دي، اوس خدای رانیولي کړي دي مستی دی. هر څه کوې وروڼو، خو الله ته سر به سجود. مستی به نه کوو، کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، خنداګانې به پورې نه کوو، شریعت پورې، مولا پورې، طالب پورې، جماعت پورې، ګیرې پورې، پټکي پورې، تبلیغ پورې، تسبو پورې. تسبو کې مره وی سپیا کې پتار کې چولی سپیا کې. هلکه په دې خو د خدای نوم اخیستلی کېږي. سپیا کې ویړی کم کم وجاړو، مونځ پورې نخرې. بس خدای دې په مونږ کې د رسول الله مبارک اخلاق پیدا کړي. زه یریږم زه هم خدای خاتمه بالایمان کې پروردګار. دا ټول د موبایلونو دا غم شروع دی. په دې موبایلو کې بعضې خلک لګیا دی او نخرې کوي، ټوکې ټقالې کوي، پیسې پې ګټي چې خلک زمونږ دا شی ډېر وګوري. هغې د وجې نه خلک ډاډه شو، خلک روان شو او د پیسو د لاسه خلک برباد شو، تباه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب العرب لثلاث، عربو سره د 3 وجو نه مینه وکړئ. یو دا لأني عربیون، دا زما قوم دی، زمزه عربیم، دویم عرب دی، مینه ورسره وکړئ. عربیت د هغې پهچان دی. ګورئ عربیت د هغې پهچان دی، دې باندې هغوی پېژندلی کېږي چې د پیغمبر قوم دی. نور فضیلت په عربی هم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا فضل لعربی على عجمی ولا لابیض على اسود الا بالتقوا. دا به نه وی چې دی عربي دی نو په ما غوره د خدای په نس،
دا به نه وي چې دا سپین دی او دا تور دی، را سپین خدای ته ډېر نږدې دی. که فضیلت دی نو په تقوا په پرهیزګارۍ دی. یو سړی به عجمي وي او بل به عربي وي، د عجمي به خدای ته ډېر نږدې وي د هغه په نسبت. یو سړی به توري بل به سپینې، هغه تور به ډېر عبادت کوي د الله په نسبت باندې، د سپین نه به خدای ته ډېر نږدې وي. نو پهچان د عربو دی د پیغمبر د برکته دی. نو هغه پهچان له خدای پاک څونه فضیلت ورکا. او بیا سوی وی وکلام الله عربی، د خدای قرآن په عربی ژبه کې دی، عربي دی. او لسان اهل الجنة عربی، د جنتیانو ژبه عربي ده. نو عربي ژبه د پیغمبر ژبه ده، نو دې پورې خندا به هم نه کوي. ډېر خلک نن سبا د عربي الفاظو پورې خنداګانې کوي چې ډرامو کې شي او په دغه کې شي په خلکو د خندولو دپاره. نو عربي وایي هلکه عربي خو ښکلې ژبه ده، د قرآن ژبه ده. که خلک خندی په انګریزۍ خلکو خنده وه، ډو او ډو او ډي او ډو پکې راځي. دا څه ژبه ده؟ د سړیتوب ژبه ده. خو د انګریز ژبه ده، انګریز ستا خوښ دی نو ژبه هم ستا خوښه ده. یعنې ټول دی ډز او ډوز دی، ټول ډو ډو دی او ډز دی او ډوز دی او ټر دی، ټول اخره کې ټر ټر راځي. مسټر او خیال دی راغی پلان کې ټر او پلان کې ټر او پلان کې ټر ټر سی. اکثر ژبو کې اکثر په انګریزۍ کې اخره کې ټر 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 راځي. نو چې خاندې خو په ټر ټر پورې خانده کنه، ټول اخره کې وګوره ټر او ټول اخره کې وډو یو ډو او ډو 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 پکې راځي. ډو او ډو څه شی دی؟ او ډز 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 پکې اخره کې راځي. دا څه ژبه ده چې خاندې نو انګریزۍ پورې کمبخته او خانده، نو په عربۍ پورې خاندې. زما ژبه د پښتو چې زما ژبې پورې څوک خاندې رښتیا ووایه، دا زما سپکوالی دی که نه دی؟ چې زما مخکې د ناست یم پښتو پورې څوک خاندي. پښتو زما ژبه ده، پښتو زما غیرت دی، ژبه د غیرت نښه ده. نو چې زما ژبې پورې زما مخکې څوک خاندي ماله به غوسه راځي که نه؟ هلکه دا زما د پیژنګلو نشان دی، ته ولې زما ژبې پورې خاندې؟ دا خو ته ما پورې خندا کې. نو چې ته عربی پورې خندا کې او عربي په الفاظ وی او وایي کې عین راشي او هغه په ژبه کې وردن نه کې یا حی پکې راشي، مړه دا خو د قرآن الفاظ دي. خدای ظالم. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان او رحیم کې حی لفظ راغلی. رسول الله مبارک برود وی نو عین به وی اللهم صل علی محمد. تو په عین او په حی پورې خندا کې زه ډېر افسوس کوم په دې خبر چې ځان ته ویم مسلمان او د پیغمبر ژبې پورې خاندم. او الله وی د دې ژبې عزت وکړه، د دې ژبې قدر وکړه. سړی به هر څنګه خو د دې ژبې قدر وکړه. نورونو دا درته ووایم په دې ځان پوه کې چې زمونږ آیډیل او زمونږ نقش او زمونږ لباس او زمون هاو نه هر څه چې دي دا به د چا مطابق وي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه نقشه به ځان له خوښوي چې د پیغمبر نقشه ده. او هغه بیا څنګه نقشه ده؟ د هغه نقشه کې ګرانوالي نشته. نورو نقشو کې خو ډېرې ګرانوالي دي او د پیغمبر نقشه ساده و ساده نقش. قسم په خدای څومره لوی سړی و حضور پاک. لیکن پکور کې دن حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی د مستد احمد حدیث ته، پکور کې دن پیغمبر مبارک جارو والده زه صفا کړی دي، نه بیبیانې دي ورسره. پکور کې دن رسول الله مبارک ځان له سپلې په خپله ګنډلې ده. پکور کې دن پیغمبر مبارک د بیبیانو سره په خپله کار کړی دی. پکور کې دن پیغمبر مبارک بورقه په خپله ګنډلې ده. او پکور کې دن رسول الله مبارک چیلې په خپله لشلې ده، ګټه چیلې به په خپله لشله. داسې خوي ته به په خر نن سورلیو کې خدای شته که پې وکړې په خر د پاسه چې سورلي کې شل کسره ته نیغې ګورې پلان کې ته ګوره په خر سور دی. او خلک چې خلکو پورې خنداګانې کوي په خر به دې سور کړمه. قسم په خدای د دواړو جهانو سردار هغه شخصیت چې د هغه شخصیت سړی والی درود شریف به پې وی، هغه شخصیت چې الله پې درود وی او فرشتې ورباندې درود وی، په خدای قسم په خر د پاسه سورلي کړې ده. مدینه منورې ته چې لاړ نو د سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس ته نو سورلي په خر باندې کړې ده. دا نه چې د پیغمبر اوښه نه وه، اوښه ولاړه ده قصوه اوښه وه سره ده په دغه وخت کې. لیکن پیغمبر مبارک اسونه هم شته صحابو سره، دا نه چې ګنې نو بل چا به اس روستې ورته او هغه کور هم دومره لرې نو. لیکن پیغمبر مبارک ښایي خلکو ته چې عجزي ده. ګورې هغه پیغمبر چې د دنیا د بادشاهانو بادشاه دی، هغه پیغمبر چې د دنیا دا ټوله دنیا خپو کې لاندې پرته ده،
دا فارس او شام او روم د پیغمبر په د خپو کې پراته دي. هغه پیغمبر چې خدای هغه له څونه لوی عزت ورکړی دی، دا قسم په خدای که د یو متعلق هم شته. او قرآن شریف کې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، زم پې درود ویم زما فرشتې پې درود وی. او اے مسلمانانو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. زم درود پہ ویم یعنی خپل رحمت پیر وخرا لیگم، زما فرشتیم پہ درود وی. ما تا سوال کئی چی دی پیغمبر لبرکتو نورکا، او تاسم در رحمت دعاگانو کر دی پیغمبر دا پارا. نو اللہ ما تا ولی وی اگو پخپل چرا لیگی زمونگ دا سوال سا فیده شوا، دا مونگ فیده را کئی. دا مونگ تاوایو چی تا پا دی خوشحال شی پا دی پیغمبر بانده، اوائی پیچتا تا پی خوشحال شی. گنی زد چاہتا ہم چی مانا سوالو کا نو سوال سر پارا واتا ہے خصوصی باور کم کر. دومره لوی شخصیت بیام سورلی په خر باندې کوي، په لاره باندې روان دی او صحابه ناستی او منافقین هم ناستی. او داغه وخت چې عبدالله ابن ابی لا په خولې باندې ایمان نو ویلی، هغه منافق شوی نو کافر. نبی علیہ السلام مبارک سلام واچو او کوز شو د خر نه او هغوی ته د ایمان دعوت ورکو. هغه ظالم هغه وخت کې څه چل وکړو؟ د پیغمبر مبارک نفرت وکړو. لا ولې خو پوزه پټه کړه او لا تغبروا علینا، په موږ دوړې مه راوچته وی. د حضور پاک چې په کوم خر سورلي کوله د هغې د خپله دوړه اوچته شوه، پوزه یې پټه کړه او داسې کبر یې وکړه. لا تغبروا علینا، په موږ دوړې مه راوچته وی. سپېره د پیغمبر د اس د خر هغې ته زه مبارک ویم چې پیغمبر پې سورلي کړې ده. ماشاءالله کم براق باندې چې حضور پاک سوریږي، براق باندې، براق خو د خر او د اس په منځ کې یو حیوان دی که د اس نه راکوټې دی او د قچر نه لږ معمولي غوندې اوچت دی، خو د خر او د اس جنس دی که نه. هغه براق چې کله پې حضور پاک سوریږي او معراج ته ځي، جو سیوطي لیکلي دي په خصائص کبرا کې، نو هغه اس ټوپونه جوړ کړل، هغه براق ټوپونه جوړ کړل. نو حضرت جبریل علیہ السلام والا هغه براق له په دې وجود کې داسې په دې ګوته یو ټونګه ورکړه، ابي محمد تفعل هكذا صلی الله علیه وسلم. ته د پیغمبر سره دا نخرې کې، والله ما رکبک احد خیرا منه، قسم دې کړه دنه بهترین انسان پتا سورلی کړي. د پیغمبر سره دا چل کې شکر نو باسه. نو براق و سره په خولې خبرې کو معجزه پیغمبر دا وی دا مې دی لو که چې زما یو درخواست دا پیغمبر قبول کړي. وی څه درخواست دی؟ وی چې په جنت کې ما خپله سورلي وګرځئ. دې دپاره مې دا نخرې وکړلې. وی ښه په جنت کې به ته زما سورلي یې. یعنې دا د پیغمبر نقش ته وګوره، شان ته وګوره. دې زمانه کې چې بادشاه یو ملک ته ځي او کوزېږي په سور ریډ کارپېټ باندې ځي، سور کارپېټ ورته په خوله راواچوي چې د ده بوټ کې دی، خپې نه د خاورو کېږي. او چې کوم فرش پروت دی په هغې هم خاوره نشته، د بادشاه محل دی، نه په هغه فرش خاوره شته او نه د ده بوټ ته خاورې کېږي او نه خپه د خاورې کېږي، لیکن بیا هم ورته سور کارپېټ اچوي چې په دې د پاسه دې لاړ شي. دا د ده عزت دی، عزت ماشاءالله. لیکن د پیغمبر عزت په عجزۍ کې دی. پیغمبر وی زما عزت په کبر کې نه دی، په لویه کې نه دی، زما عزت په څه کې دی؟ په عجزۍ کې دی. هغه خر باندې سورو چې دوړې ورغلې، نو عبدالله ابن ابی پوزه پټه کړه. حضور پاک ورته قرآن واورو. څه وایي ورته؟ وی ښه شی دی، خو که رښتونې وي اله، که رښتونې وي دی دویم کبر وکړه. او وی ځه کور کېنه، چې څوک تاله کور له درشي نو هغه ته قصې پسې کوه، فقصص علیه. موږ له تکلیف مه راکوه چې زموږ په مجلس کې موږ ته قرآن اورئ، موږ له کاره وباسئ. اوه دونه کبر. نو مسلمانان اوچت شوي د الله رسوله وایه، کافران اوچت شو مه وایه. پیغمبر مبارک غلی کړل او لاړ سعد ابن عباده له. هغه ته وی دی د هغه د قوم سړی او بیا پیغمبر یې څونه عزت کې دی او نه وي چې عبدالله ابن ابی خبره کړې ده. وی الم تسمع ما قال ابو حباب، ابو حباب دی کونیه وه، هغه چې څو وی تا و نرېدل که نه، ما ته خو یې داسې سپک نظر وکړو او دا خبرې وکړې. هغه وله تسلي ورکړه د الله رسوله مه خفه کېږه، ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو ده ته په سر د مشرۍ پټکې په سر و، دې مشرکو خلکو، خو ته رالې د مشري ختمه شو نو ځکه دا نخرې کوي.
اوس هم دا خلک چې مولیانو پورې بعضې خلک ټوکې کوي په دې یېرېږي چې د ملا مشر باندې را نشي ملا را باندې مشر نشي نو ځکه دا نخرې کوي دا د عبدالله ابن ابی منافق نښه وه اخره پورې منافق پاتې شو د دنیا نه کافر لاړ او آخر وخت جنازه په محمد مصطفی کړې ده صلی الله علیه وسلم داسې خوی دغه عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ کېده نو راغی رسول الله مبارک پسې زوی راولېږه زوی سوچه مسلمانو وی لاړ شه او په ما د حضور پاک جنازه وکړي او دا ورته ووایه چې ما له خپل کمیس راکړي چې زه یې واچوم یعنې دې کافرو په پیغمبر دونه اعتماد دی دونه په اعتماد دی چې جنازه په خپله کوي دونه په اعتماد دی چې ما له خپل کمیس راکړي خو د اړه نه دی منلی د خولې نه مني خو د اړه نه دی منلی د پیغمبر مشري نه وه خوښه د مدینې مشر خزوم دی ولې راغی او دی په ما مشر شو لکه نن سبا هم دا خلک وایي دا مولیان ولې په موږ مشران کېږي کله زه هم داسې قوم دی داسې خلک داسې ملک دی چې په دې کې هر سړی د بادشاه حق لري هر سړی د اوټ ته ودرېدو او د مشرۍ حق لري او ملا کو اوټونو ته ودرېد یا ملا که مشر شو قاضي شو یا بل شی شو یا بل شی شو نو د خلکو بدي شي چې دا ولې پیره مونځو پسې دلته نه کې دلته مشرق وخت دی چې تا جنت ته رسئ قرآن ته زده کې دلته مشرق وخت دی دین ته زده کې دلته مشرق وخت دی چې پلار دې مړ شي جنازه وکړه دلته یې منې شاته ولاړه چې تر څو هغه الله اکبر نه وي تا الله اکبر نه وي پیغمبر په مصلی دی خوښ دی الله اکبر او د کټ سنت نه پرېږدي مشري یې هلته نه منې دا د منافقینو نه کېږي مه دا بلکل د منافقینو نښه وه او پیغمبر مبارک څه شانو د پیغمبر د خپلو طالبانو ته او د علماو ته ویم چې مهرباني وکړي اخلاق ښه استعمال کړي خراب اخلاق مه استعمالوئ که څوک کنځل کوي د کنځلو جواب په کنځلو قطعا ورنه کوي د بدو جواب په بدو مه ورکوئ ښه خوی استعمال کړئ د پیغمبر نقشې ته وګورئ اگر چې په بعضې موقع د اجازه شته جزاء سیئة سیئة مثلها چې د بدو جواب په بدو ورکولی شي قرآن وایي خو مه ورکوئ ښه اخلاق داسې نه دي دې ته خشته اخلاق وایي چې ورغې جنازې ته ورمخکې شو او خپل کمیس یې راواغېسته ولې ورکوي ها دا ورته واچوه او جنازې ته چې مخکې شو صفونه ودرېدل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی د حضور پاک مخې ته ودرېد مړه بهادر دې ته وایي یعنې د چا پلار چې مړي که نه که هر څنګه خو بچي پې خپی د چا پلار چې مړي که نه ته د هغې مخکې دا نه شي ویلی چې ستاسو دا پلار خراب سړی ته خو ووایه تا به د خدای نه ټکې نیستې او هغه به بجه کړې ما پلار دی ته د ما پلار پسې خبرې کې که مړم دې ستا څه کار دی چې ته خبرې کې لیکن ټول قوم یې ولاړ دی لږ هم نه په زرګونه خلک په صفونو کې ولاړ دی بچي هم ولاړ دي او عمر راغی نیغ د کټ او د حضور پاک په دا منځ کې ودرېده د پیغمبر علیه السلام سینې ته مخامخ ودرېده او اتصلي علی هذا المنافق په دې منافق جنازه کې ته ویلی شي چې ستا پلار منافق ته جنازه کې ویلی شي چاته یو بدماش مړ شي ته ویلی شي چې دې قاتل باندې جنازه کې تو وایې ځه لیکن حضرت عمر فاروق مخامخ اتصلي على هذا المنافق فدي منافق جنازه کې القائل يوم كذا كذا وكذا فلان کې ورو دي دا نو ویلي دی نو ویلي دا هغه ټول د منافقت خبرې ورته مخکې کولې ستا بیبي عایشې صدیقې باندې الزام نه لګول رسول الله مبارک څه کوي خوی دې ته وایي یتبسم مسکې کېده مسکې او ورته اخر عني یا عمر اخوا شه زما نه رسته شه روی دې ته وایي د چا په بیبي څوک الزام ولګي قسم په خدای لاړې پیتو کې او په هغې بیبي الزام لګول چې د عرش نه د هغې څپۍ راغلې ده الله قرآن شریف کې اعلان کړی دی اولئک مبرؤون مما یقولون دا پاک دی پاک او قرآن شریف کې الله اعلان کوي الطیبات للطیبین پیغمبر ته پاکیزه او خوشبودار خوشبودار پاکیزه خوشبویه بیبی دی پاکیزه ده خوشبویه ده طیبه لفظ استعمال شوی طاهرم نه طالبان پې پوهېږي